د نومبر 20 د ماشومانو نړیواله ورځ دغه ورځ چې په ټوله نړۍ کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې سږکال د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف ویلې چې په یاد هیواد کې دا ورځ نه لمانځي. دغه ادارې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلې چې سږکال د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ ستوره ده او په دې هیواد کې ماشومان له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه ادارې په خبره له 14 میلیونه زیات ماشومان په افغانستان کې کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. سږکال په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ نه لمانځو. د افغان ماشومانو لپاره دغه ورځ ستوره ده. په افغانستان کې د ماشوم نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې په یاد هیواد کې له 1 میلیون څخه زیات ماشومان له سختې قحطۍ سره مخ دي. موږ پریکړه کړې چې سر لننه د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره د خپلو ټولو ټولنیزو پاڼو پروفایلونه تور او خپل ډیجیټلي فعالیتونه ودروو او په دې سره به دا وښیو چې په افغانستان کې ماشومان له بل هر وخت څخه په ناورین کې دي. په افغانستان کې له 14 میلیونه زیات ماشومان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او نه پوهیږي چې راتلونکی به یې څنګه وي. موږ خبرداری ورکوو چې که د افغان ماشومانو د لاسنیوي لپاره نړیوال لاس په کار نشي، لرې نه ده چې د شري ناروغۍ ترڅنګ کافي خوړو ته نه لاسرسی دغه برخه له بشري ناورین سره مخ کوي. ټول افغان ماشومانو ته باید د خپل روښانه راتلونکي لپاره د ښوونځیو دروازې خلاصې شي. په همدې حال کې افغان ماشومان له نړیوالې ټولنې او د ماشومانو له ملاتړو بنسټونو څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي او دوی دې د سیاسي لوبو نه ښکار کیږي. د دوی په خبره لکه څنګه چې په نوره نړۍ کې ماشومانو ته د زده کړو او ژوند کولو زمینه برابره ده، دوی هم هیله لري چې خپلو ارمانونو او هیلو ته ورسیږي. دلته بوتلې ټولم، پیپسي ټولم، ولکه کور کې شی مې غلیب کالی ما او پلار مې کور کې ده، بس کور کې شی بسته، بس دلته مې پلار رالېږلی مې پال مې سپینګیلی ده، بس پلار مسې دوی بس زما ټولنه مې دا غوښتنه ده که باید موږ سره کمک وکړي، باید غریبانان سره کمک وکړي. یونیسف خواهشمندیم و ما کمک کنه و معلمای ما ماش ندارد تا اینجا میاین و میرن و ما میخواهیم که اینجا یونیسف به ما کمک کنه. درس مرز خون نمیخوند، امی کاربار خستم دیگه خون حال دیگه امی کار میکنم، درس نمیخوند، یک چند نامنان دم خانواده پیدا کنم. په هیواد کې هغه یتیم خونې هم له سقوط سره مخ دي چې د یتیم ماشومانو روزنه کوي. مسئولان یې وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تقاضای من است که به کارمندان مکتب ما، به کارمندان خصوصی پرورشگاه کلا باید مواد غذایی هم کمک کنند، چون که تا هنوز ماش نامده، منتظر است که بسیار رایشان هم دور از مشکلات اقتصادی کلگی هم زیاد است. د یادونې وړ ده چې یونیسف ادارې خبرداری ورکړی که چیرته نړیواله ټولنه پر وخت افغان ماشومانو ته مرستې ونه رسوي، لرې نه ده چې په دغه هیواد کې به یو بد بشري ناورین رامنځته شي.